دیشین داشته شوی که بیا مو بوتل پیخور ته لازر پی چهارا که متول زده بزاقت ایلوش اما مو بوتل آقا دکتر تول سی بدی دره لکه اون پیخور چارت. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د لوی الله په نوم څخه ډېر مهربان او غیرتي بچادي ملګرو کفایت الله یم موجود یم ضلع کرم سنټر کرم میرباغ کې نن یو داسې کورني څنګ ته راغلی یم چې په دې کورني کې د غربت سره سره څه بیماري هم لري. که تاسو ما سره څنګ کې دا مشوم کس و نو دا په یو داسې مرض باندې اخته شوی دی چې دی مو سره چې کومې خپې دي دا مو سره کار نه کوي. نو ملکه کاکا که تاسو سوچ وکړو د دې هم په ګیرې کې سپین لګېدلی دي نو دا د کور سربراه دی. دا مو سره دومره څه لږ زغ راوړي چې هغه د بېګیر دپاره دغو ماشومانو باندې هغه وخوري. خو لیکن د ملک کاکا سره دومره پیسې نشته دی چې هغه د داسې ماشومانو علاج وکړي. دا هم غواړي چې د خلکو بچیو په شانتې سکول مدرسې ته لاړ شي. دا هم غواړي چې د خلکو ماشومانو په شانتې دا چې د کرکټ د فوټبال ګراوند ته لاړ شي. دا هم غواړي چې دا د خپل پلار د ملک کاکا چې کومه دی د نورو بچیو په شانتې د خپل پلار خدمت وکړي. نو خبرې ډېره هم نه ملک کاکا سره زه تاسو ملاقات کوم چې داسې یې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پیدیشین داشته شوی که بیا مو بوتل پیخور ته لازر پی چهارا که متول زده بزاقت ایلوش اما مو بوتل آقا دکتر تول سی بدی دره لکه اون پیخور چارت خرچه و شپوت شو بس غنا مجبورم مورت کنه کی ډاکټر صاحب زه ته پټای پونه خرڅه کوم دا خرڅاوم هغه ماته ولتنا علاج نه کړی دی پخلو سره کټ نه کوله کنه بیا مو ته نه یو تر به حقیقت نه دی پخلو کې راکات شته په دې مونږ درې درې نه کړ په خرڅه چې هغه موس نه بهر دی کوس مو یو کولو شمو سکري را نن دې کړی د 3000 روپۍ مزوري ز خپل بس کله کوری کله نه کین او یو بل دا یو مشو هغه یو دا یزم بس خدا سره نه بس هغه هلکه کله که مو څه کسو چې دا مشوم سره مزوره دی بیمار دی هلکه مو ته د سترګې غړو ته هم ماته داسې بیمار لیدلی شي ځکه چې د تا خبرو نه مو سوچ وکړو او ته دې حد ته رسېدلی چې ته د کور خرچه نشي برداشت کولی. نو دا مهال ته مسافرانو نه نور داسې پښتانه ورونه په داسې زموږ په ملک کې داسې زموږ په علاقو کې داسې ډېر تنظیمونه راوچات شوي دي داسې ډېر ارګنایزیشن راوچات شوي دي داسې ډېر یوت راوچات شوي دي. نو دغه ویډیو به د مو ایم ان ای هم ګوري دغه ویډیو به د مو ایم پی ای هم ګوري ای سی ډي سی صاحب به هم ګوري. نو هغو ته هم زموږ دا ریکویسټ دی چې داسې خلکو سره تاسو چې کومه دی برپور ودرېږو داسې ماشومانو زندګي چې کومه دی تاسو وساتو. یو انسانیت ساتل روغ انسانیت ساتل دي. نو ملکه که درته وایي چې خپله به هم بیماري لري خپله والا مو لکه 2000 کې مو ته ډاکټر یول سره تو د ګردۍ و وچارې کنه بس هغه نه وشو لږ لږ کمزور نه چې په زور کار نه شم کول خو بیا نه کېږي اوس وړ کې دي دغې غوړې دی نه کنه کلته خرچه مرچه پیدا کوي که څه دړي مړي چې ته میلو شي وایي کنې بس بیا نو لکه دا مشوم دی که نه دا تو اسلام آباد ته به تللی و پېښور ته دي پېښور کې ډاکټران ما ته ورته په دې 3 لکه روپۍ خرچه راځي هغو د پښې چې کې لکه داسې وایسلولی که نه لاسونه یې کول چې دې کې غشته ده پښولو کې راکات شته که نه اور کې چې مونږ بیا ته نیل خو دې باندې خرچه ډېره راځي مو ډاکټر صاحب مو سواله چې دا 1000 روپۍ مو بل سړي نه راخسي مو کلیوالو هغه راکړي هغه دې خدای به سمارټ دی که نه. نو ملکه که دا صرف مزوره دی که د دې زبان د دې نور ځایونه هم د دې سره مزوره دي کار مطلب نه کوي نه نور خو څه پرې لکه لږ لږ ول څه دا ذهن بیخي کېږي خو کمزوري واجې نه وشه څه علاج خو فریم پاتې شي که نه دا خبرې کوی شي اوس یې ماته کوي ماته غږونه کوي مور پلار ته مخکې هېڅ شی نه شکو بس همداسې اعلان پرو ملګرو لکه څنګه ملک کاکا خبرې تاسو واورېدلې چې د دې علاج ممکنه د کېږي ځکه چې موږ ته په پېښور کې هم یادې شوی دی چې تقریبا د 3 لکه روپۍ خرچه راځي. د ماشوم د که تاسو سوچ وکړو د ګل په شان ماشوم دی د دې زندګي بچ کول دا موږ سره ممکنه دی ځکه چې موږ که لږ لږ شانتې هیلپ وکړو لاس 15 روپۍ داسې ډېر خلک شته دي چې هغو موږ ته دغه هیلپ دغه مدد موږ ته په خپل لاس باندې راوستی. نو تاسو زه درته په یقین سره یم چې د تاسو 1 روپۍ نه 1 اتانه به هم چې کومه دی هغه په ضایع ځای کې نه سي هغه به ملک لاله ته همدا شی په ویډیو باندې به مو رسو او ملک ته به د تاسو امانت چې کومه دی هغه مو سپارو. ملکه دا مهال ته مسافران دي نور داسې پښتانه ورونه دي که هغه زموږ په هرې خاورې باندې پراته دي نه هو همیشه دپاره د داسې خلکو چې کومه دی خدمت کړی دی داسې خلک یې تکلیف ته نه دي پرېښي. که درته وایي چې موبایل د سره شته دی چې دغه نمبر بیا د تو مو د ویډیو کې ورکړو که داسې خلک داسې هنرمند پښتانه چې هغه بیا تا سره هیلپ کوي
چې مونږ علاوه ته هم ټلیفون کوي چې یا مو دوره پیسې ور واستولې یا داسې ډېر خلک دي چې هغه خپل امدادونه چې کومه دي هغه په کیمرو په مایک باندې نشو کوي هغه ته خپل محفوظ راوړي. نو که ته موبایل نمبر معلوم وي نو هغه نمبر د خپلو مینوالو ته وایي. نمبر مو سره 0302 637 983 دا مو سره د ملک کاکا نمبر دی. او دینه علاوه تاسو ته د مو نمبر هم په واتس اپ باندې لیدلی شي. کوم خلک داسې د مونږ ډېر مسافر دي داسې نور پښتانه دي داسې د مو د علاقې نوابان چې کومه دي هغه ملکانان دي نو هغو ملک کاکا سره برپور ودرېږو چې د دې ماشوم علاج وشي او دا په خپلو خپو باندې ودرېږي. دا هم غواړي چې دا د خپل پلار او د مور چې کومه دی خدمت وکړي. دا هم غواړي چې کومه دی دا د نورو ماشومانو په شانتې چې ته به سکول مدرسې ته لاړ شي. دا هم غواړي چې دا د نورو ماشومانو په شانتې د خپل مور او د پلار هغه ډېر عزت او احترام وکړي. نو زه د خپله خپرونه راټولوم په اندیده کې چې څوک هم ملک کاکا سره امداد کول غواړو نو هغه مو سره ضرور رابطه وکړو. ما ته او ملک کاکا ته راکړو اجازت د لوی الله په امان.